هر مادي شی په دې دنیا کې الله خسر دی ماډل پروت دی ورکوټه باندې صحیح او هر روحاني شی په دې دنیا کې الله سره دا غي ماډل پروت دی دا اوس موږ کوم سبق وایو د دې ماډل جوړیږي تا موږ کوم منځو کو د دې ماډل الته الریډي جوړ شو موږ کوم خو یا بد عملو کو د دې ماډل الته پرتی دي خبره ځین کې راځي کنه ولنه یعنی دا کوم حرکت چې کوم د دې حرکت یو فزیکل سټرکچر د الله په نسبت دی نو هغه د فزیکل سټرکچر دا یو ماډل د پروت دی زبر ریکګنایز کوم دا زما د لاس هغه حرکت دی خو پکچر نه دی هغه ماډل دی صحیح او زما د لاس د حرکت یا زما د جبه د الفاظ یا زما د بدن د خوځیدل کیمرا او دا ویډیو دا پکچر اخلي دا اخلي اگر چې حرکات هغه الله غز چې کوم دی پکچر نه ماډل دی هغه فزیکل ماډل جوړي لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام بلکې آیت کې راځي وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا چې قیامت جنت کې به الله تعالی جنتیانو له کوم نعمتونه چې ورکړي وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا هغه به ریزمبلنس او مشابهت لري دوی اعمالو سره نو د منځ ځان له خدای څخه یو شکل دی لومبه موږ ته هغه ماډل انټروډیوس کی چې کله جنت ته ننوځو نو ماډل یو پرتی وي الته وګورو چې د موس شکل د خدای په نس څنګه دی د روزې شکل د خدای په نس څنګه دی د صدقاتو شکل د خدای په نس څنګه دی د یو ښې کلمې شکل د خدای په نس څنګه دی د مور او پلار د خدمت شکل د خدای په نس څنګه دی د بچو د تربیت شکل د خدای په نس باندې څنګه دی صحیح نو دوه اپل یو پرتی وي سبای د دوه اپل او سیبانو ماډل په پروتي خوای کې بدا فرق وي چې تا ته بخای چې دا دې قسم کوم سټرکچر دی دا مونږ دی خدا اپل چې بیا په دې شکل باندې دا بیا دروژې دی دا اپل چې بیا په دې شکل باندې دا صدقات دی دا اپل چې بیا په دې شکل باندې دا مور او پلار د خدمت دی دا اپل چې بیا په دې شکل باندې دا غریبانو ته خوراک ورکول دی صحیح نو چې او د ټولو ټیسټ هم دی یو بل نه مختلف وي د ټولو لذت به یو بل نه مختلف وي نو اوس الله تعالی به انساني نیچرل ته په داسې انداز ډیولپ کی چې اجي غنی او ډاکټر الفقار او سیف الله خان او نثار احمد سلور واړه به تقاضا لري په یو وخت باندې د سیو وړلو د څه شي د سیو خو هغه د یو ټیسټ والا سیو دی د بل ټیسټ والا سیو دی د بل ټیسټ والا سیو دی د بل لذت والا سیو صحیح د دوی د هغه تقاضې مطابق اپل به دوی تر رواني اجي غنی ته براشي د مونږ والا کوم ماډل چي دی ذکر د په فطرت کې هغه ډیماند پیدا شوی دی ډاکټر الفقار ته براشي روزي والا کوم سیو چي دی ذکر د په نیچر کې دا یو یعنی سوال اوس خو ریموټ دا ټول دنیا ډیره اسانه کړه صحیح ساينسدان د ناسي ناسا کې صحیح په سپیس کې سټلایټ الټنه کنټرول کوي را کنټرول کوي بازار ته کمپیوټر لګي او غلطه کنټرول کیږي را کنټرول کیږي دا انساني بدن په داسې کمپیوټر دی چې څنګه زموږ د خواهش پیدا شي yes still I have not asked for ما ویل نه چې مال چای پکار ده خود د ډیماند پیدا شي او الته یو پیاله را روانه ټریک صحیح کوم چای پښتنو والا پیښور پښتنو والا چې شودي پکې وي کله قندار پښتنو والا چې شودي نه پکې ډیپند چې ستا نیچرل ته کم ډیماند کوي صحیح نو دا یو زبردست کمپیوټر په انساني بدن کې دنه لګېدلی نو چې ستا ډیماند پیدا شي چې داسې ټیسټ او داسې لذت شي نو هغه لذت هغه به د ماښام په منځ کې وي هغه لذت هغه به د سهار منځ کې وي نو تا ته به هغه انداز والا سیو په ټرې کې اټومیټک سیستم دی الکترونیک صحیح خادمان خو صرف ریسپیکټ لپاره ولاړ دي خادمان سره لپاره ولاړ ریسپیکټ د عزت لپاره ولاړ دي نور هغه شی اټومیټک صحیح شو نو الله تعالی دا انسانان د دې ارواح د دې روحونه دا د سرو نرو میګو شکل کې دیو بل نه راوستل صحیح نو د آدم باډي وا دور زرونه دا نه تر
په یو ساعت کې څومره اولاد چې د آدم نه پیدا کېده هغه بدن نه د سرو زرو میږو شکل کې راووت بیا د هغه نه اولاد پیدا کېږي د ټول نه دغسې بس په یو آن کې دنیا ډکه شوه صحیح د سرو نه رو میږو شکل دی وجه عالم زر وایي ورته صحیح عالم زر زر ذره د سور نه نیمېږي ته وایي نو عالم زر او عالم ارواح ورته هم وایي ځکه چې دا ماډل د ارواح وي دا د باډیز نه وي دا ته ولیکه عالم ارواح ورته وایي دا سره نه نیمېږي چې دا ماډل یې څه وي دا د روح وي عالم ارواح نو دا ټول ارواح الله تعالی اډرس کړل خطاب ورته وکړه چې داسې یو دنیا مې جوړه کړې ده تاسو ته باغې باندې کنټرول درکو صلاحیت به درکوم چې ځان دپاره استعمال کوي هغه به ټول تاسو ته سبجیکټ وي خو تاسو به ما ته سبجیکټ یې هغه به ټول تاسو تابع خو تاسو به زما تابع یې به داسې موږ ټول وي جی او بلکل جی با ما وی زمونږ پریزیډنټ صاحب هم ویلو صحیح جارج بش صاحب هم ویلو صحیح ډک چینی صاحب هم ویلو صحیح د براک اوباما هم ویلو هیلری هم ویلو جان مکین هم ویلو صحیح پیغمبر علیہ السلام هم ویلو ابو جهل هم ویلو نو ټولو وی چې آو جی یوبا ټولو وی چې آو جی یوبا دا خبره ده وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ آیات کا آغا خَذَ رَبُّكَ چواغست پروردگار ستا من زورهم من بنی آدم دا بنی آدمنا من زورهم دا شاگانو دوی نا ذریتهم اولادنا دوی واشهدهم علی انفسهم دوی گواهان کل پزانون دوی بالے نو گواهان کل پزانون دوی ایڈمیشن کی واغستا اقرار تی واغستا نو سړی چې اقرارو کی دا اقرار پر سړی باندې پخپله کې وایي دی وجه و اشهدهم علی انفسهم دوی گواهان کړ په ځانونو دي او سی ورته وی الستو بربکم آیا نیم بز رب ستاسو ما به رب نه منئ قالو بلا دی وی تا به رب منو تا به رب نو هغه په عالم زر کې چې مونږه کومه وعده وکړه دا کومه خبره مو وکړه کوم کنفیشن او ایډمیشن مو وکړه کوم اقرار او اعتراف مو وکړه هغه زمونږ په نیچر کې ثبت شو زمونږ په نیچر کې ثبت شو د دې وجه علما فرمایي چې د الله د ربوبیت تصور د منکرین خدا په تصور کې هم شته څوک چې بظاهر د خدای نه انکار کوي د هغه په تصور کې هم د ربوبیت تصور شته د الله د ربوبیت کوم ځای کې ده تحت الشعور کې یا په وجدان کې تحت الشعور ورته یا ورته څه وایي وجدان تحت الشعور ته وایي انګریزي کې سب کانشینس په سب کانشینس وجدان ته وایي انټیوشن INTUTION intuition صحیح نو منکر دغه خدای نه مني نه په حیثیت د رب مني صحیح خو چې شیک ورته ولګي نو الته سب کانشینس را بیدار شي یا هغه وجدان را بیدار شي نو به اختیار خپل باندې راوځي او مای ګاډ سو وای ازان نور پښتو کې وایي چې پته و چې الله د برزنیف کا خبره ما تاسو ته کړې او نو هغه ټول ور باندې کې دیا جب رنج بوتونه ته خدای یاد آیا چې اوس مشکل کې اخته شو د خدای را پیاد شو نو دا څنګه چې د تحت شعور کې پروت دی په سب کانشینس کې پروت دی په وجدان او انټیوشن کې پروت دی صحیح اوس دغه رب چې مونږ رب منلې دی نو دې معنا دا ده خلاصه چې رب دې اومنه وی آر سبجیکټ ټو یو چې موږ ته جواب دی موږ ته جواب دی نو چې کله دې دنیا ته راغلې په بدني اعتبار دا خو روحاني اعتبار خبره
په بدني اعتبار چې دی دنیا ته رالی او ودې وی چې زما رب الله دی نو بیا به د استقامت مظاهره کوي بیا به څه مظاهره کوي د استقامت مظاهره به کوي مونږ ګیدړ وایو تاسو لومبړ وایي زمونږ په باندې ګیدړ او لومبړ کې فرق دی تاسو باندې نشته مونږ ګیدړ او لومبړ کې فرق کوو دوی پکې نه کوي ها ها شغال تاسو کوئی فرق شغال ګیدړ شغال لومبړ ها ګیدړ دي شغال لومبړ ها ببر لکه ده مونږ یو ته ګیدړ و بل ته لومبړ و موږ ته شغال یو ته جیکال وای بل ته فاکس وای او بس صحیح کایوټ شو ته کایوټي امریکن ټرم ده یعنی انګلیسي کې ما پیدا نه کړم جیکال چې دی جیکال دی ورته کایوټي وای دا دی جیکال د برټش جیکال د امریکن کایوټي دی سمو شغال کړی جیکال شغال بس دغه شی دی فارسی ول ورته شغال وای بس یو بلګه ده دوی مستخص دي دا صحیح فارسی خو وخت راغی فارسی وخت راغلی نو دا جیکال دی شغال دی چغال دی صحیح شو نو اوس یو ته جیکال وای جیکال ته کایوټي وای او یو ته فاکس وای نو موږ دې فاکس ته لومبړ وو او جیکال ته ګیدړ وو صحیح شو نو د لومبړ ا د ګیدړ شان دا دی چې دا ډېر ډرپوک او ډېر بزدل او ډېر یریدونکي ځناور دی صحیح د دې وجه د چې په لار روان داسې ګوري او کوج او زیب نیغ نسی ځکه دی یریږي یا چې کښ دې دا ټوب کی بلکې کښ دې شوی هم داسې ټوب کی نو بیا داسې ټوب کی چې دې را باندې حمله کوي دې را باندې حمله کوي دې را باندې حمله کوي دې عمل ته وایي روغان الثعالب دې عمل ته په عربي کې وایي څه روغان الثعالب ثعالب جمع د ثعلب ده ثعلب وایي فاکس ده روغان الثعالب صحیح سایډونه جمپونه وال د فاکس یو خبر خو ټوپونه وال یو خبر خو ټوپونه وال حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه نه تاسو شو و استقامت څه شی دی ناغه تعریف به ضد وکي لکه ته چاته وای تیار څه ته وای هغه وای چرنا نه تیار څه ته وای چرنا نه دې ته وای تعریف به ضد دې څه وای تعریف به ضد یعنی دا تیار تا دې سړی ته ور او فهم ولا داغه په مقابل باندې چرنا خو پیژنې کنه چرنا نه دې تیار وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا استقامت په داسې انداز ور او فهمو تفهیم کو و الله یروغه روغان الثعالب استقامت دیته وای چې سړی په صراط مستقیم نیغ رواني لکه د لومبړ او د چغال یو قابل خو ټوپونه نه وای زمری په کوم مخامخ دا ګور څومره بهترین تعریف حضرت عمر وکړ چې لکه لومبړ او چغال په شان یو قابل خو ټوپونه نه وای چې کله یو شپول کې شپه او کله بل شپول کې شپه او کله دی خو ټوپ کړي او کله دی خو ټوپ کړي نو دې ته وایي استقامت دې څه استقامت او ډیفینیشن د استقامت هو العمل وفق الكتاب والسنه في المنشط والمكره کتاب و سنت باندې عمل کول په خوشاله کې او په غم کې هو العمل على الكتاب والسنه في المنشط ميم نون شين طوي والمکره یعنی کوم کیفیت چې تا باندې دی کاغه د خوش دی کتاب و سنت باندې عمل کې کوم کیفیت چې ستاره کا کیفیت نه دی خوش خو کتاب و سنت باندې عمل نه پرې دی آسان خبره ده چې په غم کې او په خاطر کې په حالت او په بد حالت دواړو کې قران سنت باندې عمل کول دي ته استقامت وایي ډیر څه استقامت مونږ نه په خاطر کې په عمل کوو نه په غم کې عمل کوو نه په ښه کیفیت کې په عمل کوو نه په مالدارۍ کې په عمل کوو نه فقر کې صحیح لمو شیخ سنت الله علیه فرمایل او به بدا الاسلام غریبا دا طرز داسه بدا الاسلام غریبا اسلام شروع کارش غریبا اجنبی وندي چې دنیا ته راغ اجنبی او ناشنا او سو کې دوستان نو وسيعود كما بدا ادي واپس کیږم هغه کیفیت لکه څنګه چې اجنبی ښکارا شي او بیا به خلکو ته اجنبی ښکاری دغه بیا دوستان ختم شي
فتوبا للغرباء نو پیغمبر علیہ السلام وی مبارک باد دے دا اجنبیانو دا پارا یعنی چې څوک اسلام سره تعلق وساتي دای د پارا مبارک باد دے ان مرګي معنی دا چې اسلام سره به خلق شناخت نه پیدا کړي اسلام سره به خلق شناخت نه پیدا کړي ان مالدار ور سره شناخت نه پیدا کړي د مستای د وجه خواران ور سره شناخت نه پیدا کړي د نیستای د وجه ها وی مالدار د مستای نه اوسګار نه دي او غریبان د نیستای نه اوسګار نه دي ان وی نه مالدار دین کوي ان غریبان دین کوي ان وی د دین بیا مولیانو طالبانو ته پاتې شي ته بیا مولیانو طالبانو ته پاتې شي صحیح بلکہ سورہ نور آیت کی بیوی ہاں چی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع دا خدای شان و چت پا آغا کورو کی چی خدای دا غی متعلق حکم کرده چی دا عالی ہو ساتا یعنی مسجدونا دا سنگ ہو ساتا عالی و لوڑے ہو ساتا اذن اللہ ان ترفع و یسکر فی اسمو اچی نم دا اللہ پائی کی یادولشی بالغدو والآصال پا صبا و بیگا کی سو کی نم یادی رجال رجال لفظی مانا خدا دا سڑی رجال لفظی معنی سره سړی نو شیخ رحمت الله علیه وی اسو کی نوم یادای رجالون دا به د قران او سنت طالبان دي انو د قران او سنت طالبان الله تعالی یاد ساتي انو دا ترجمه ما چرته نو واغسته دار پسې آیت وی چې لا تلهیهم زکه چې دا طالبان خلق د لا تلهیهم تجارت چې نشي غافل کوله تجارتنا ولا بيع خرید و فروخ عن ذکر الله د الله تعالی د یاد نه خلق وی لګیا دي په خرید و فروخ کې په تجارتونو کې په نو کرو کې لګیا دي وي دا طالبان غریبان په مسجدو کې نه دي قران او سنت د کوي د دې هیڅ غم په دې نشته ډوډۍ اراده کرانه لوي سبق وایا هیڅ فکر کوم د خپل زمانه ته څنګه یاست شوي هم چې شم کول وای کتاب او کوم کتاب کته دا حدیث کتاب هم بل شي کول نو بل شي نسته صحیح وایي نو څه گیم نسته شي او دا وی هغه ځای هم داسې دی چې هغه ځای د بازار هغه ځای زما ډېر خوښ دی هغه ډېر بادشاه ځای دی ځان سره بوځي هغه خو داسې ښایسته ځای دی که نه صحیح دومره شایسته ځای دی چې خاموش ځای دی که نه څوک ګاونډي نشته کله نشته شار نشته لوی ځای دی لوی مدرسه ده لوی میدان دی عبدالرحمن پکې بلا چرګان ساتلی کنه زه چې ورځم کله نو زه ورته عبدالرحمن ګورې خبه وایي نه جي نه حضرت بس تا لپاره مې دیسي چرګان ساتلی هسې غرونه ښه سړي دي مهماندار خلک یعنی پښتانه خلک دی پښتانه خلک ته نو د سړي په قدر او منزلت باندې پوهېږي وقال الذين ان الذين يقيننا كسان قالوا ربنا الله چې دوی وې چې رب زمونږه الله دې ثم استقاموا بیا د استقامت مظاهره وکړه واپس خپل سبق ثم استقاموا بیا د استقامت مظاهره وکړه نو استقامت انګریزي کې ورته سټیبিলিټي وایي صحیح په فارسی کې ورته ثابت قدمي وایي فارسی کې ورته څه وایي ثابت قدمی ثم استقاموا بیا د استقامت مظاهره وکړه ثابت قدمی مظاهره وکړه حضرت شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چا ورته حضرت خلک وایي چې ډېر لوی ولی دی نه وایي ما خو چېرې دا دعوه نه ده کړې زه خو کوشش کوم چې د خدای بنده شم کوشش کوم چې د خدای بنده شم وی نه چې خلک وایي د ډېر لوی ولی ته ځان پټ ساتي هغه وی څوک د ډېر لوی ولی دی وی تا نه مونږ ته کرامت ونلیده څه شي کرامت معنی خلاف عادت کار یعنی داسې کار چې عادتا نشو کولی نشي دې ته کرامت وایي الله تعالی یو سپریچوال پاور ورکړي یو بنده ته صحیح نو بعض اوقات د هغه نه داسې عادات ظاهر شي چې عام انسانان کولی نو هغه ورته لکه څنګه کرامت نو ورته لکه په هوا الوتل چې انسان په هوا والوزي ناغوي که په هوا الوتل کرامت ته نو مچان خو بیا ټول اولیاء الله
ناغه ورته لکه په اوبو پورې وتل نو ورته بیا چونګشانو میان ټول اولیاء الله دي نه هغه سړی ورته وی جی بیا ولی الله چاته وی ولی دې ته نه وی چې دا خلاف عادت کارونه کوي دا قسم ډرامې کوي ولی دې ته وی چې د قران او سنت مخالفت نه کوي چې د ژوند په هیڅ شعبه کې د قران او سنت مخالفت نه کوي صحیح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راجب خبر وکړه اذا سمعتم برجل کله چې تاسو د یو سړي متعلق واورېدل انه یطیر فی الهوا چې دې په هوا الوزي او یسبح علی الماء یا په سمندر پورې وزي فلا تعدوه فی شیء د خدای د اولیاء په صف کې ولا نوم ملي حتی تعرضوا علی الكتاب والسنه دا غد سلیرشت غنټو ژوند قران او سنت والا کسوټه ته وړاندې کوي چې دې سلیرش غنټې ژوند د قران او سنت مطابق دی رہی نه که مطابق دی رہی نو ورته ولی وایا د عمل ته کرامت وایا دته ولی وایا او عمل ته کرامت وایا او وکدا شی نه چې د ژوند د قران او سنت مطابق نه نو بیا ته مستدرج وای چې دا ساحر دی دا جادوګر دی دا څوک دی دا بیا جادوګر دی ځکه د ولایت شان خلاف عادت کارونه نه دي د ولایت شان قران سنت باندې عمل کول دي شیخ جنید سے ورته ډېر عجیب شعر وی ما برائے استقامت آمدیم داولی کلی سر آمده ما برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم چې موږ د دنیا ته د استقامت د پر راغلیو نه پې کشف او کرامت آمده کشف او کرامت پس نه راغلی چې کرامتونو خلکو ته ښکار کوو زمونږ الله کرامت تقاضا نه کوي زمونږ د استقامت تقاضا کوي نه پې کشف او کرامت آمده صحیح ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چې رب زمونږه الله دی ثم استقاموا بیا د استقامت مظاهره وکړه په خپل ژوند کې اوس استقامت څه ته وایي حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي وی استقامت جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کوم عقیده چې ردا څه شي عقیده چې دا په دې ټینګ پاتې کېدل ولو قتلت او حرقت او صلبت اگر که په دې قتل شوي یا اوس وزول شوي یا ټوکړي ټوکړي شوي دې ته استقامت چې پای ثبات کې فرق رانغه لغزش رانغه نو دې ته وایي استقامت خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه ته درس وی یو کس ورته راغی جی د مدرسې لپاره چې کومه کشته را روانه و خوراک یې راوړه شپ را روان خوراک یې راوړه هغه وی په ګرداب کې ونښته نو ډوبېږي بل طوفاني شو نو شیخ وی الحمدلله او درس روان لږ ساعت بعد بل کس راغی وی جی کشته د ګرداب نه طوفان نه راووته نو شیخ وی الحمدلله او بیا درس روان درس نه بعد یو شاګرد ته پوښتنه کوي چې په پته پوه نه شو کشته د ګرداب نه راووته د خوشاله خبرو الحمدلله په ذهن کې راځي خو په ګرداب کې اون خطر خفګان خبرو دی باندې الحمدلله په ذهن کې نه راځي الحمدلله خو په خیر ویل شي صحیح نو تاسو په دې طوفان باندې الحمدلله وې ما دواړه در الحمدلله نه په ګرداب کې په نخطو ویل دا نه د ګرداب نه پراوتو ویل دا وې چې دا ګرداب خبر راغی نو ما خپل زړه جج کړ چې د کوم لینک او ربط الله سره دی هغه چرته کمزوري شوی خو نه دی چې اوس بس کو سبق خورو اوس به چې خورو دا خو 2 میاشتو غلا روانه صحیح نه ما خپل ربط او لینک هغه جج کړ وېس فرق پکې نو آرټیکو لاین روانه الله سره لاین روانو کنیکشن ټیک ټاکو ما په دې الحمدلله وې بیا چې خوشاله خبر راغله بیا مې جج کړ ځکه دا کنیکشن کلماتي کې پیغام کې او کلماتي صحیح زموږ شیخ صاحب زموږ نه اورمات ترډو وایرس صحیح هیڅ کنیکټ کی نه د دې اولیاء برابط الله تعالی سره
یو تعلق به الله سره. د دې وجه د دنیا په آفتونو کې او په مصیبتونو کې د دوی په استقامت کې فرق نه راته. استقامت کې فرق نه راته. په دنیا به قیامت را روان دوی به دغسې بې فکره بادشاہ سره ناست او دغه ښه ژوند دی. صحیح. حضرت حاتم اصم رحمت الله علیه مې لوستل یو ځای کتاب کې حضرت حاتم اصم ډېر لوی ولی تېر شوی دی. حاتم اصم او د اصم معنا کوڼ ته وایي. تاسو کوڼ وایي ورته چې نه اوري؟ کوڼ کوڼ نه و، بس په دې مشهور و اصم. یو ځل داسې ناست و نو یو مچ داسې مخې ته تېر شو نو بې اختیاره یې خولې نه ووتل. ویې د دې مچ د اواز بل شان دی. نو ټولو مریدانو یو بل ته وکتل واوري چې د مچ اواز باندې پوهېږي دی خو واوري. په دنیا کې دا مشهوره چې نای ورته یې چې خلک وایي چې ته کوڼ یې. وی ما ځان کوڼ کړی دی. زه وی کوڼ نه یم، زه د ماشي د خپو کشم اورم. صحیح. خو وی زه یو خو د چا خبرو ته غوږ نه کېدم. نو یې خلک لکه خپلې خبرې کوي زما ورسره تعلق نشته، ورته غوږ نه کوي. خلک وایي کوڼ دی. کنې د انسان فطرت دا دی چې سیف الله خان او ذوالفقار خان سره خبره شروع کړي انسان مدرغونه چې ورته دی څه وایي. د ډوډۍ خبره کوي څه کوي چې اجان له ډوډۍ کوي. ته به اوس افغانستان ته ورشې اجباري ډوډۍ ونه کړه. ها نو اینها نو زه د خلکو په خبرو کې هم غرض نه ساتم. او دویم دا چې ځان مې کوڼ کړی دی دپاره خلک همیشه د خلکو خلاف خبرې کوي په غیر حاضرۍ کې چې دا چل پکې دا چل پکې دا چل پکې. عموما انسانان دا جرأت نه کوي چې مخ باندې وایي تاکي دا کوتاهي ده چې خپل اصلاح وکړي. نه ما ځان کوڼ کړی دی، نه کله کله پکې زما فایده وشي. څوک دوه کسان یو بل سره لګیایي وی هغه وایي چې دا حاتم اصم ډېر نیک سړی دی، خدای او چل پکې. نو زه خبره اورم، زه بیا د هغې د اصلاح کوشش کوم. زه بیا څه کوم؟ د هغې د اصلاح کوشش کوم. نو دی به د چا دعوت موت نه ته نو یو مرید په ډېر زور لګو، ډېر لوی سړی و، مالدار سړی و. وی جي زما دعوت ته به راځئ. وی بچې تا ته خو پته رسېږي. وی نه چې ما خو عزم کړی دی چې خامخا به راځئ، کنې زه به داسې احتجاج کوم چې تا ته پته ولګي. صحیح. نو ورسره کلک شه. نو ورته وی ښه ده راځم به دعوت ته، خو په خپلو شرطونو به راځم. نو ورته وی ښه چې ستا شرطونه هر شرط دی هغه موږ ته قبول دی. نو مقصد دا چې هغه به شرط دا و چې شیش کباب به پخې، صحیح، او دیسي چرګ به پخې، او دا شی به کې او دا شی به کې او دا شی به کې ارګینک څیزونه به پخې. هغه وایي چې دا شرطونه به کې دي. نو آسان کار دی، ګران کار نه دی. نو یې زه به خپلو شرطونه ومنې. وایي چې حکم کوئ. وی لومبی شرط خدا چې زه څه کوم نو ما ته به نه وایي. وی ښه چې وی چې زه کوم ځای کښېنم نو ما ته به وایي چې دې نه راپاسه دې ځای کښېنم، او چې زه څه خورم نو ما ته به نه وایي چې دا مه خوره. صحیح. نه به راته بل شی آفر کوي چې دا وخوره دا مه خوره. ورته وی ښه. او خلک خبر کړی دی، خلکو هم حیران دی چې حاتم اصم د دې سړي دعوت ته را روان دی. خو د بادشاهانو دعوت ته نه دی، بادشاهانو له خپو باندې لاس کې دي زموږ ځای ته. که تاسو رالی سعادت دی نو ته به دعا وکړي. خو نه ځي. دا څنګه سړی دی چې سره حضرت حاتم اصم را روان دی. نو بس چې لاړو اوس بلا ډېر خلک راجمع کړه د احترام دپاره چې حضرت حاتم اصم ولې لوی سړی د دې سړي دعوت ته را روان دی. حاتم اصم رحمت الله علیه چې څنګه راغلی اوس دې ځای صوفي لګېدلي دي او شاهانه ځای جوړ دی فلان چې راغی هلته شور اکثر بس مخه کېناست. صحیح. نو د کور مالک ورپسې راغی، حضرت وایي ما تا نه ویل چې کوم ځای زه کېنم. وایي ښه جي. صحیح. بیا خوراک راغی. څه وایي؟ خوراک راغی. نو چې خوراک راغی نو مختلف شیونه پکې هغه راوړه. نو په هغه سره اوسپنه باندې حاتم اصم د پاسه ودرېد او څه ساعت پې ولاړو. وی زما دا نفس دا د وربشو ډوډۍ سره ډېر مست شو. دله لږ ټارچر ورکوم چې دا مستي دې وباسم، کنې دې بیا نن شپه ما عبادت نه پرېږدي. دا اهل الله خلک قدر کم زمانه کې ډېر پخوا تېر شوی دی.
یا الله ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چې دوی وی چې رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بیا د استقامت مظاهره وکړه تتنزل علیهم الملائکه را کوزیږي بدوی باندې فرشته کوم ځای په دې دنیا کې فرشته برازي ورته سبق یې ورته دا څنګه چې دوی ته مزان خای نه دوی له سټیسفیکشن ورکړي یعنی دا ته چې اوس دلته په دې درس کې تاسو ناشي ما ته وګورئ ټول الحمدلله خدای تاسو ډېر درکې حلال تاسو پیسې ګټلې خو کوم سټیسفیکشن چې دا دې ځای استاد ته حاصل لې دا د پیسو ګټلو وخت تاسو ته حاصل نو وجه ځکه چې فرشتي د الله راغلي دي سیاحین هغه لګیاري ستا په زړه باندې هغه سکون نازلې هغه ډسټریبیوټرز دي الله طرف نه ا دې اطمینان ډسټریبیوټر دي الله تعالی فرمایي چې څوک د استقامت مظاهره وکړي دا د استقامت ډسټریبیوټرز تسلسل سره د هغه په زړه باندې هغه شی پمپ کوي اطمینان او سکون تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا دا غي اثر دا کی هغه ورته وایي زبان حال سره زبان قال سره نه زبان قال خو ایکسپریشن دی زبان حال هغه کیفیت ته ظاهري اللہ تخافو چیری گئی ما ولا تحزنو فکر ملکے گئی ما وابشرو بالجنہ ابشارت والی پا جنت بالے کنتم توعدون چتا سر وعدہ کوڑشوا نحن اولیاؤکم یقینا منگا دوستان ستاسویو فی الحیات الدنیا پجون الدنیا کی وفی الآخرہ پا آخرت کے ولکم فیا اتاز دپارا پدے آخرت کے بیما تشتی انفسکم آشے چگواری بے طبیعت ستاسو نو دا اگر ریموٹ کنٹرول دے دل دستا تقاضا پیدا شو اللہ نا ایپل را روان دے دستا تقاضا پیدا شو اللہ نا شودو چہرہ روان دے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ارتاز د پارا به پدی جنت کې آشه چې تاسو طلب کوئ نو دو شی ندی یو اشتها یو غوښتنه نو اشتها الفاظ نشتا بس دې ځای تقاضا پیدا شو التشیر راغی او دویم غوښتنه چې سړی انټرټینمنت دی چې سړی واغه ویټر ته وایي مرګریا لګي او پیاله کوي کاوراوڑا صحیح ولکم فیہ ما تدعون نزلا دا مل مستیادا مل غفور الرحیم دا اللہ جانبنا چی بخون کے دے رحم